سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، تاسو خپله پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه پرېږدئ. زه به خامخا ستاسو پوښتنه رالم او تاسو به جواب درکوم. ولې لږ وخت به نیسي، پوښتنې ډېرې دي. زه به کوشش کوم چې زه څومره زیات وخت ورکولی شم د ویډیوګانو ته ویډیوګانې ډېرې جوړې کړم، ستاسو جوابونه درکړم. بعض دفعه ملګري شکایت هم کوي، خو ستاسو شکایت په ځای دی، خو زه هم مصروف یم. نو د دې وجې چې هر کله ما ته کله هم وخت پیدا کېږي، نو زه کوشش کوم تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم، ستاسو د یو پوښتنې جواب درکړم. ملګرو، نن مې هم د یو ملګري پوښتنه راخیستې، بلکې دغه پوښتنه ډېرو ملګرو کړې ده. اکثر ملګري دا پوښتنه کوي که چیرې موږ 4 کلن اسناد واخلو، بیا 10 کلن دپاره محکمه وکړو او محکمه نه وبیالو، نو آیا دا 4 کلن اسناد به موږ نه اخلي او که نه؟ څو ورځې مخکې ما په دې باندې ویډیو هم جوړه کړې وه چې که تاسو هغه ملګري که چا 4 کلن اخیستي، نو دوی که غواړي دغه فیصله محکمه کې چلنج کړي، دوی سره یو میاشت وخت دی تر څو 10 کلن ته ډمان وکړي. اوس که چیرې یو ملګری دی هغه 4 کلن اسناد واخیستل او دی لاړ محکمه کې دغه فیصله یې چلنج کړه، 10 کلن اسناد یې ته ورنه کړه، د محکمه وبیاله، دا 4 کلن اسناد آیا د نه بیرته اخیستلی کېږي او که نه؟ نو ملګرو، دغه 4 کلن اسناد بالکل بیرته نه اخیستلی کېږي. دا د ملګري د هر کس چې محکمه بیالی، دا د خپل اسناد دي، دا یې دي ورسره. هیڅ وخت به دا په دې 4 کلن اسنادو باندې دغه فیصله نه اثرانداز کېږي. 4 کلن اسناد په معنا نه دی چې ستا کوم قصه ورکړې وه، کوم کیس ورکړی و، هغه اوپرا رد کړی دی، ولې ستا په وطن کې د حالاتو بنیاد یا په ولایت کې یا په قریه کې یا په وطن کې په هر ځای کې چې کوم حالات دي، هر ځای کې چې تاسو یې هغه ځای حالات خراب دي، دې په بنیاد تاسو ته عارضي 4 کلن اسناد درکوي. نو تاسو دغه فیصله بیا چلنج کولی شئ. اوس دغه فیصله تاسو چلنج کړه او تاسو محکمه وبیاله، نو دغه 4 کلن اسناد چې کوم دي خو تاسو ته درکړي، هغه ستاسو خپل اسناد دي، هغه تاسو نه هیڅ وخت بیرته نه اخیستلی کېږي. دغه 10 کلنو فیصله 10 کلنو محکمه که تاسو چیرې بیالئ، دا ستاسو په 4 کلنو اسناد باندې هیڅ اثر نه غورځوي. نو دا بالکل غلطي خبرې دي. که تاسو ته هر څوک داسې وایي چې که چیرې تاسو 10 کلنو لپاره محکمه وبیالئ، نو 4 کلن اسناد تاسو نه بیرته اخلي، دا مکمل ډول باندې غلطي خبرې دي، دروغ خبرې دي. هیڅ وخت کې تاسو نه هغه 4 کلن اسناد بیرته نه اخیستلی کېږي. تاسو ته خپله اوپرا دا حق درکوي چې تاسو دا فیصله په محکمه کې چلنج کولی شئ. نو بیا ولې تاسو نه 4 کلن اسناد بیرته والي؟ نو دا ټولې غلطي خبرې دي، دا بې منطقه بې دلیله دروغ خبرې دي. که هر ملګری تازه اسناد اخیستي 4 کلن اسناد او دی غواړي چې د 10 کلن ته ډمان وکړي، محکمه وکړي، نو دی د وکیل ونیسي، محکمه کې دغه فیصله چلنج کولی شي. که دی پوهېږي چې د دغه ځان نه دفاع کولی شي، بیا انټرویو ورکولی شي، په کومو نقطو یې دی رد کړی دی هغې نه دی دفاع کولی شي، نو بالکل د لاړ شي محکمه دې وکړي. او که چیرې دی بیالي، نو دا هیڅ وخت په دې معنا نه ده چې د نه 4 کلن اسناد بیرته اخلي. نو دا ټولې غلطي خبرې دي. نو ملګرو، ستاسو جواب دا دی چې که چیرې تاسو 10 کلن اسناد لپاره محکمه بیالئ، نو هیڅ وخت تاسو نه 4 کلن اسناد نه اخیستلی کېږي. دا مکمل ډول باندې دروغ خبرې دي، دا بالکل غلطي خبرې دي. داسې خبرو ته غوږ مه ږدئ. نو مننه ملګرو، الله دې وکړي تاسو خپل جواب اخیستی. که تاسو ته پوښتنه لرئ، نو خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. نو مننه ملګرو، د بلې ویډیو پر په لاس سپارم، په مخه مو ښه.